کم خلک چې سودونو کې مبتلا دي، په حرام خورۍ کې مبتلا دي، پردي حقونه یې نیولي دي، د خور او د ترور او دارنګې د نور رشته دارانو حقونه یې نیولي دي، هغې واورئ، په سړو دماغو یې واورئ. عبدالواحد ابن زیاد وایي موږ سفر باندې روان و یو ځای ته، سمندر کې په کښتۍ کې موږ سواره وو، سیلۍ راله، زموږ دا کښتۍ بوتله یو ټاپو ته، یو جزیرې ته یې بوتله. جزیرې ته چې کله موږ ورلو، په هغه جزیره کې یو بت پرست سړی موږ ته میلاو شو، د بت عبادت یې کاوه هلته. ویل موږ ورته ویل چې دا څه کې؟ ویل دا زما اله دی، دا زما مالک او زما رازق دی. ویل موږ ورته ویل چې نه، دا خو ستا مالک نشي کېدلی، دا اله نه دی ستا، دا ستا معبود نشي کېدلی، دا خو بت دی په خپله تا جوړ کړی. ویل موږ ته یې ویل چې تاسو د چا عبادت کوئ؟ ویل موږ ورته ویل چې موږ د هغه ذات عبادت کوو چې کوم بره په عرش باندې دی په اسمانونو کې، او سلطنت یې په ځمکه باندې دی، او ژوند او مرګ هم د هغه په لاس کې دی. ویل موږ ته یې ویل چې تاسو څه دلیل دی په دې؟ تاسو چا ویلي دي چې بر اسمان کې الله دی او هغه ستاسو معبود دی؟ تاسو چا ویلي؟ ویل موږ ورته ویل چې موږ ته یو استازی رالیږلی دی، موږ ته یو نبي رالیږلی، یو استازی رالیږلی، پیغام یې موږ ته راوړی دی، او هغه بیرته وفات شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یاد کړه چې هغه وفات شوی دی. ویل موږ ته یې ویل چې څه یې پریښي دي؟ ویل موږ ویل چې یې پریښی دی، موږ ته د الله پیغام پریښی دی، قرآن کریم یې موږ ته پریښی دی، موږ څه قرآن راسه. ویل ما ته ویل موږ ته یې ویل چې موږ ته یې پېښ کړي، ما ته لږ پېښ کړي دغه قرآن چې ورته موږ شروع کړو، موږ ورته قرآن ورکړو. ویل چې زه خو په دې نه پوهېږم، ما ته تاسو ولولئ. موږ ورته قرآن شروع کړو، د قرآن د هغې اثر وګورئ او د الله خوږې خوږې خبرې موږ ورسره عادت شوي وو، موږ باندې اثر نه کوي. د الله ښایسته خبرې دا وایي چې کله موږ هغه کس ته قرآن لوستل شروع کړه، د سړي د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې، په ژړا باندې شو. موږ ورته کلمه وویله، هغه چونکې یوازې هلته ایسته، موږ ځان سره په کښتۍ کې راواغست، کښتۍ کې به راواغسته، سفر هم شروع کړو. بیا چې کله موږ سفر ډېر زیات وکړو، یو ځای کې موږ پړاو وغورځاو، سمندر نه رادرې شو، پړاو موږ وغورځاو، نو موږ هلته د شپې څملاستو د کېدو موږ. ویل دغه کس نامسلمه موږ ته وویله چې تاسو چې د کوم الله عبادت کوئ نو هغه د شپې وده کېږي؟ ویل موږ ورته ویل چې نه، اخو نه وده کېږي. ویل ما ته موږ ته یې ویل عجیب جمله استماع کړه، بئس العبید انتم تنامون وهو لا ینام. تاسو خو ډېر ناکاره بندګان نه وئ، هغه نه وده کېږي او تاسو ودې وئ دلته. ویل هغه ودرېد په مانځه باندې الله ته چې زما الله به نه وده کېږي او زه به وده کېږم، زه به هغه نه خوشحالوم. بهرحال دې خبرې موږ ډېر متاثره کړو چې بیا که علاقې ته رالو، خلکو ته موږ ویل دا نامسلمه دی، ډېره څه پیسې میسې راجمع کوي چې دی به خپل څه کاروبار روان کړي. موږ هغه لپاره چنده وکړه، پیسې میسې مله راجمع کړې، چا مله ورکولې. ویل موږ ته یې ویل چې دا څه شی دي؟ ویل موږ ورته ویل چې ته نوی مسلمان شوی، موږ د مسلمانانو ته چنده وکړه چې په دې خپل کاروبار روان کړه، څه رزق بندوبست پې خپل وکړه. ویل موږ ته یو جمله وویله، او هغې جملې موږ حیران کړو. ویل موږ ته یې ویله چې په دغه جزیره کې ما یوازې د الله په خلاف کې ما د بت بندګي کوله، خو هلته هم دقه الله زه ساتلی ما، او اوس مې د هغه بندګي شروع کړه، نو اوس په ما ضایع کړي. ما ته پیسو میسو ضرورت نشته چې ما په ټاپو کې د هغه خلاف کړی دی، شرک کې مبتلا وم، هم دقه زما الله سره یم ضایع کړی، اوس ما ولې ضایع کوي؟ ای زما وروڼو، ای بارګین والو، ای هغه خلکو چې سودونو کې مبتلا وئ، که په هر طریقې سره وئ، د دې نامسلمه دا خبره د زړه په تخته باندې ولیکئ، موږ به الله نه ضایع کړي انشاء الله تعالی. ولې پردی مال زه خورم؟ ولې زه سود خورۍ کې ځان مبتلا کوم او په مختلف طریقو باندې زه سودونه کوم؟